د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي تر دې دمه په ټول هیواد کې د څه باندې 180,000 معلولیت لرونکي وګړي ثبت او راجستر کړي دي. دغه وزارت د خبرپاڼه وایي دوی ته د بانکي سیستم له لارې میاشتنۍ نغدي مرسته هم کیږي. وزارت یادوي معلولینو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو نغدي مرستو، ویلچرونو او نورو برخو کې هم مرسته شوي دي. د مالیې وزارت د خبرپاڼې له مخې لړم میاشت کې د کم کیفیته نفتي موادو 1480 تنه ښودل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي په دې ګرځول شوي توکو کې ډیزل، مایع ګاز، پټرول او روغنیات شامل دي او د کیفیت د تثبیت لپاره د ګمرکونو مسلکي او تخنیکي ټیمونو او لابراتوارونه کار کوي. دوشنبه و مسکو د تاجکستان او افغانستان د پولې د ساتنې لپاره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرې اترې پیل کړي دي. که چیرې خبرې اترې بریالۍ شي نو د روسیې پوځي چورلکې به د دې پولو د ساتنې لپاره وکارول شي. د روسیې استخباراتي سرچینو مخکې ادعا کړې وه چې د تاجکستان په خاوره وروستی بریدونه د پاکستان پوځ په مستقیم ملاتړ ترسره شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان له زندان څخه په یو پیغام کې ویلي چې اسلام آباد په قصدي ډول د افغانستان سره ورته لمن وهي. افغانستان سره په پوله کې د تاجک پر خاورې وروستیو بریدونو او د دې بریدونو په پایله کې د څو چینایي اتباعو د وژل کېدو وروسته دوشنبه د مسکو او د ډلهییز امنیت تړون سازمان سره د همکارۍ لپاره کوښښ کوي ترڅو د افغانستان سره د هیواد د پولو امنیت ډاډمن کړي. د راپورونو له مخې تاجک چارواکي د روسي چارواکو د مسکو په مشرۍ د ډلهییز امنیت تړون سازمان سره په دې اړه بحث کوي چې څرنګه روسي ځواکونه انتقال کړي او د افغانستان سره د تاجکستان د پولو د خوندي کولو لپاره په ګډه همکاري وکړي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې پوځي اډه له هیواده بهر د روسیې تر ټولو لویه پوځي اډه ده او که دا خبرې اترې بریالۍ شي نو د روسیې پوځي چورلکې به د افغانستان سره د تاجکستان د 1344 کیلومتره پولې د ساتنې لپاره وکارول شي. روسیه سابق برنامه و پروگرام داشتن از این خاطر زمینه سازی میکرد که در مرز تاجیکستان با افغانستان اساکر روسی خود بیاره و بعدم پروگرام در ازبکستان و در ترکمنستان هم داره. این نگرانی باعث نگرانی کشورهای امریکا و غربی و متحدینش میشه، اما روسیه کار در خاک خود میکنه. از اصول کدام کار انجام ده نمیتونه و صرف اگر مزاحمت هم ایجاد کنن گمان میکنم که اینقدر موثر باشه. د روسیې استخباراتي سرچینو مخکې ادعا کړې وه چې د تاجکستان په خاوره کې وروستي بریدونه د پاکستاني پوځ په مستقیم ملاتړ ترسره شوي. که څه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې د اسلامي امارت چارواکو دا بریدونه هغو کړیو ته منسوب کړي وو چې د دوی پر وینا په سیمه کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. په ورته مهال کې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان پوځ په قصدي ډول په افغانستان کې اوربل کړی دی. ښاغلي خان ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ مشر د خپلو ګټو لپاره هیواد د ترهګرۍ ګواښ سره مخ کړی دی. ما تل ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه او زموږ د خپلو خلکو پر وړاندې د پوځي عملیاتو له امله ترهګرۍ مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان پوځ په قصدي ډول په افغانستان کې اور بل کړی دی. لومړی افغانان ګواښولي او بیا یې افغان کډوال له پاکستانه وشړل. د دوی پر وړاندې ډرون بریدونه ترسره شوي چې اغیز یې په یوه ډول په پاکستان کې ترهګرۍ زیاته کړې ده. اسم منیر د خپلو شخصي ګټو لپاره هیواد د ترهګرۍ ګواښ سره مخ کړی دی. په همدې حال کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري مرستیال محمد نعیم وردک په کابل کې د چین له سفیر ژاوشینګ سره وکتل او د تاجکستان سره په پوله کې وروستۍ پیښه چې پکې چینایي اتباع وژل شول د دښمنانو عمل وباله چې د هیوادونو ترمنځ بې باوري رامنځته کوي. د چین سفیر دا هم ویل چې د پیښې عاملین غواړي د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. دکتور محمد نعیم صاحب د تاجکستان پر پوله د روسي پیښې په اړه چې پکې چینایي اتباع ووژل سو خواشیني څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې تړاو پلټنې روانې دي او دا برید یې د هغو دښمنانو عمل وباله چې د هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کوي. د چین سفیر د پیښې په اړه د جدي اقداماتو له امله د اسلامي امارت د هڅو او دریځ مننه وکړه او ویل چې د دې پیښې عاملین غواړي د چین او افغانستان روابط خراب کړي. تر دې مخکې د اسلامي امارت او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه هیواد په خاوره کې د وروستیو بریدونو وروسته ټلیفوني خبرې کړې وې. اسلامي امارت د دې پیښې د عاملینو د پیژندلو، د معلوماتو تبادلې او د پیښې د ارزونې لپاره د هر اړخیز همکارۍ لپاره خپل بشپړ چمتووالی اعلان کړی دی.
پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه او په لندن کې د کډوالو چارو وکیل دروند میلمه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شئ، وخت بخیر. ښه راغلاست درته وایم معارض صاحب. دغه کومه پیښه چې د تاجکستان مرز ته نږدې رامنځته شوه، فکر کوئ د دغه اصلي لاملین څوک وو؟ بېلابېل تحلیلګران تحلیلونه او اند او تفکر هم پر همدې ده چې دغه پیښه کې د پاکستان د پوځ لاس و. مننه جناب لالی صاحب محترم. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو سلامونه احترامات. وعلیکم سلام. ګوره دا صحیح ده چې موږ اړیکې له پاکستان سره ترنګلنې دي او خصوصا بیا لارې بندې کړي، خپله پاکستان بند کړې سوداګري دې لپاره چې افغانستان بدیل لار پیدا نه کړي یا له نورو هېوادو سره اړیکې جوړ نه کړي. کیدای شي پاکستان دا کړنه ترسره کړي چې بیرته افغانستان او افغانان پاکستان ته اړ شي او احتیاط شي. بله دا یو ښه درسته ښه خبره ده، اما په سیاست کې هر څه امکان لري. کیدای شي له دغه فرصت دغه ذهنیت نه استفاده ایران کوي، کیدای شي له دې نه استفاده یعنې تاسو مستقیما پاکستان ګرم نه ګڼئ معارض صاحب؟ دا خو تقریبا 15% بالکل پاکستان ده په دې ذهنیت. اما کیدای شي روسیې پاکستان ته پیسې ورکړي راز دا کار وکړي، دا به کیدای دا ماموریت پاکستان ته کړی. ولې روسیه به داسې کار غواړي؟ دې لپاره چې غواړي روسیه له ډېر پخوا نه حتی د جمهوریت په وخت کې دغه پروګرام و چې دغه پولې ته روسیه عسکر راولي. دا د تمام د اماراتو یا طالبانو وخت کې نه له پخوا نه پروګرام و. فکر کوئ د دې کار ترسره کېدو لپاره روسیه داسې یو ډول کړنو ته ضرورت لري ځکه چې دغه ملکونه مشترک المنافع دي، د شوروي د وخت دي، نشي کولی چې بغیر له داسې یو کار څخه خپل پوځیان راوړي پولو ته؟ نه خو بیا دلته بیا د دوی استقلالیاتو دا مسایل له منځه که د په 1991 کال کې د ګورباچوف په وخت کې کوم پروتوکول وسو هغه یاداشت ملګرو ملتونو سازمان کې ثبت و راجستر څه چې دوی به استقلالیت لري ځکه د او دراله کې ظاهره په اصل کې خو یو استقلالیت نه لامل 1922 کال د شوروي جوړېدو را دی پاته کوم یو کلک سرغړاونه وکړه کو اوکراین خو دې بیا داسې غربي دوی نشي کولای ته دا هیڅ یو د خپل وسم چې کینی دوی په لاس ګوره په د ګورجستان کې ادوار شورنازه چلرس دا بل کس کېرولو باندې ټاکنې یا مثلا دوی ناسته روسیه وزنده خپل نقصه ولګل چې دا کس به کینی رژیم کېږي. دا خو صحیح ده د ظاهرا بیان یو پلمه او بانه به ته د نړیوال اصول چې ماوی دي دا جعلي او سختګي جوړ شوي دي دغه لپاره اما ظاهرا ګټه ته پورته کوي. کېدای چې خپل تاجکستان دا کار کوي. نن سبا خو دنیا کې قوي ټکنالوژي د ځمکې اسمانه تثبیتېږي چې دا کار کړنه چاته سره کوي. د امریکا خبره ده، روسیه خبره ده، چین خبره ده، دوی پیږي دوی بیا په لویه کچه باندې په دنیا په کچه باندې او د غټو غټو یو بل نه رسوا کوي. که سبا د امریکا یا پیکینګ دا خبره وکړه یا د اقل ایران وکړه چې دا خپل روسیې دا کار کړی بیا سبا د دوی رازونه افشا کوي، د دوی باندې سابقه وباسي. بله ګوره په پوتین باندې او شخصي حمله ترامپ وکړله فورا د ده باندې حمله وکړه چې د وخت کې دغه وړې انجلیکانو سره دا او دا یو شی زر دا خبره پټه سوله. دوی بیا بل ته وایي چې ته به په ما غرض نه کوې. نو بنا دا اوس افغانان خو موخه مو د اپسټین فایلز څخه د معارض صاحب بله صاحب موخه مو د اپسټین فایلز څخه دا شی مو چې یاد کړل دا خو دا ده چې د غواړي د خپل سرحد ټیم کې دا له راتلونکي لوبه نه خبر دي روسانو مثلا دوی پیږي چې څه پیږي اوکراین جګړه کې ختمه شي د سیمه کې څه پیږي په دې باندې خدای پیږي چې پاکستان کې داعش روزل کېږي تورستي ډلې دي دا چې ول کېږي دا کېدای چې مرکزی اسیا ته راسي. په مرکزی اسیا هېوادو کې نوزتونه اسلامي شروع شوي. نوزت اسلامي دی تاجکستان د عبدالله نوري اوس بله بڼه غوره کړې ده. په د نوزت د ازبکانو مثلا یا د ترکانو هلته دا خبرې راپورسي سرمایه د ډالر د پیسه ده خلک دې راپورته کوي ګیره د پرېږده لوګې ور قرغیزستان کې ته ګوره د کیون ډالر راجګه شوې ده لوی مشکم دا لوی جنجال ته جوړ کړی ده. بله ښه معارض صاحب اوس به راشو په ډېرې بښنې سره اوس به راشو چې د بحث بل بود ته دوهم بود ته به راشو. عمران خان له
ورځ راهیسې کوم احوال نه ترې راتلو چې ژوندی ده که مړ ده. اوس مهال خوران یې وایي چې دوی لیدلی دی او ژوندی دی. یو پیغام هم په ټوله کې خپور کړی، ویلي دي چې د پاکستان کوم حکومت چې ده په زوره د کابل سره اړیکې ترینګلي کوي یا اړیکې ورسره خرابوي او په دې کې غواړي چې ځان غرب ته نږدې وښیي. څه ویل لرئ؟ بالکل هغه په دې خبر ده چې پاکستان بهرنۍ پروژه اخیستې ده. دا خو عمران خان خو یې دې لپاره چې عقده لري ولې زندان کې پروت وي او شاګري کوي. اما موږ او تاسې او نړۍ خو درنه ډېر پخوا متې بحث کوو. سعودي ته لاړه پرون ناسته مثلا بې پایله ولې سبا ګورئ خبرونه راوځي پاکستان دا او دا کول. سعودي ده که مثلا قطر ده که ترکیه ده دوی ته ولې ماموریت ورکول کېږي؟ ولې ایران ته نه ورکول کېږي؟ ولې روسیې ته چې دوی اعلان وکړي ټټاري وه مصارف هم منو ځکه دا خبر اوس واقع دا خو لوبه ده. غواړي پروژه عملي کړي. پروژه ورکړل شوې ده دا سیمه نارامه وه. خپله پنجابیان غواړي مشران چې یو جبهه یوه لاره د جګړې خلاصه کړي. په جګړه کې دوی معیشت د ژوند د شتمني له کومه کې د پوځیانو په بهر کې د لویو پراپرټیانو د سرمایه ګزاري دلته کوي. زمانې بچیانې په لوکس موټرونو کې هم ګرځي او په شخصي یونیورسټیانو کې مثلا پانتونو کې دوی درسونه وایي. هغه لوی ډېره په لویه کچه باندې او اقتصاد ته چې ګورې دنه پاکستان کې فابریکه او تولید شی نشته. واړه کارخانې جدا دي. بله مورد چې په ډېر بخښنه سره که دلته یو بلې موضوع ته زه اشاره وکوم، قانوني وخت د مارشال عاصم منیر د پاکستان د پوځ د مشر په توګه پوره شوی دی، لا هم دی د پوځ مشر دی. دا کړنه څه پیغام لري؟ دا خو دوی هغه نفر چې موثري ګټو ته د خپل پاکستان او د غربي نړۍ ته هغه کسان دوی هر څه جوړوي. نه خو نه دا موده غځولې ده او نه هم ختموي، همداسې پرېښې ده. آیا دلته قانون خاموشه دی؟ قانون ګونګ دی؟ نو دا خو قانون اصل نه پلی کېږي. یو څه خو یې ورته لیکلي چې 3 کاله به د دوی موده یي، بیا له هغو څخه وروسته که د ټولو احزابو خوښه یي دغه موده ډېرولی هم شي. دوی په لاره کوي چې دغه حکومت چې جوړ شوی ده په 1940 کال کې د 4 پایې کې دي. سبا د قضا او هغه ورکوي او فتوا ورکوي او فرمان ورکوي ورته وایي چې مثلا د موده وغځېده. دلته څوک څه ویلی شي؟ پنجابیان خو پوهېږي چې زموږ مشران څه کوي زموږ په ګټه ده. نور راغلو سیندیانو ته پښتنو بلوچو ته دوی خو همیشه د وهلو ټکولو لاندې دي. دوی خو همدغه غواړي صاحب چې موږ ارام پرېږدو دغه خپل ریډۍ کې د کراچیو کې وګرځو خپل کار وکړو. دوی کله په واقعي ډول باندې سم پورته شوي دي یو قوي ستراتیژي. دوی همیشه دغه سیاسونه غولولي، سیاسونه له ایسایله پیسې اخلي راځي کینی دغه او بیا کال همدغه پروسه وه. عدم تشدد یعنې لاسونه وتړئ چې پنجابی په ده خوله ووایي ورته کښېنئ. دا دغه دوی سیاست ده. یا مثلا دغه صمد خان ده که محمود خان ده دې سیاستونه تاسې ګورئ. او تاسو خپله د عدم تشدد سیاست سره یاست که د دغه سیاست ضد یاست؟ خپل فکر مو عدم تشدد ګورئ عدم تشدد په دیموکراسي مکمله جامعه کې تضمین نړیوال وضعیت ته تطبیق کېږي. بغیر هغه نه حق دی په زور اخیستل کېږي. څنګه پنجابی راځي تا په دغه خوله وایي له پاس مځکه نه دې وایي مړی ژوندی دې ورکوي فامیله دې ورکوي او ته ورته ناست عدم تشدد چی تشدد دا خو نه کېږي. دا خپله تاسو خوشحال بابا دا د خوشحال ستر بابا ویلي دي چې بېله پښتانه چې هر څه فرق ناپوهان دي بېله تورې خلاصونه سبب بل کار دغه چې توره ونه وی ته نه حق اخیستی سې نه یې درکوي. ظالم حکومت در باندې حاکم ده. ته یې اشغال کړی دغه بیا یا راسې خپل پلار نیکه وطن سره وجیسه خو دوی ګناه نه د پلار نیکه وطن نه غوښتنه کړې ده او نه په خپلو پښو درېدلی ده. ما ته خو خپله پېږه ته خپل استقلالیت خو بیا کولی سې واخلې مثلا خپل ځان ته حکومت جوړ کړې یا حق دې په زوره واخلې. دا خو نه دا بلوچان جګ سوي دي. کله دغه مبارزه لویه شوله د بلوچانو خپل حاکمیت خپل انرژي خپل شته ګاز هر څه خپله استعمالوي ولې بل تر خپل حاکمیت بل لري. سبا ته دغسې کشمیران جګي سیندیانو نور جګ شي. یا حق باید ورکړل شي یا مثلا په زور واخیستل شي. د عدم تشدد مظاهره او دا چې پاکستان د ملک د قوم افغان د دغه شعارونه د محمود خان اڅکزي او د نورو فایده نه کوي. تاسې ملخان ولي ته ورځې څه وایي لا عیسی یې تېرېږي نه. دا ولې دا خلک ولیدلي عمران خان چې راغی دا خلک یې بیدارول ویښولې رابطې جوړې کړلې سیاست یې شروع کړ هغه د په زندان کې پروت. نو بنا داسې عاصم منیر ده که خو
آصف ده که څوک ده کار څوک وړاندې کېږي او تمدیدي غځول کېږي ملت اعتراض نه کوي چې قانون د نقض یا دا دې وکړه وایي نصر کابینې یا قضا فتوا ورکړله وایي ولا پارلمان ومنله یو عادي وکیل د پارلمان چې جګ سي خبره وکړي ټول ملت نه پټ نه کړلی ناست دي دغه وجه ده چې ظلم و هر څه پرې روان دوی حقایق نشي درکولی درست مارد صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کورآباد چې وخت راکړ تاسې نه وروسته له هغې چې یو افغان په واشنګټن کې امریکایان په ډزو ووژل د امریکا د کډوالۍ او ګمرکونو د تطبیق ادارې هیواد امریکا ته د کډوالو داخلېدل وځنډول د ټرمپ ادارې پالیسیو په هیواد کې دننه او بهر بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي په واشنګټن ډي سي کې د یو افغان وګړي لخوا د امریکا د ملي ګارد پر 2 غړو د برید وروسته چې یو وژ او بل یې ټپي کړ د امریکا د کډوالۍ خدماتو ادارې د 19 هیوادونو په تیره له افغانستان د کډوالو د منلو پروسه وځنډوله په دې پروسه کې افغانستان، ایران، چاد، ترکمنستان، لاوس، لیبیا، سومالیا، وینزویلا او 11 نور اسیایي هیوادونه شامل دي. خو د ټرمپ ادارې د پریکړې په متحده ایالاتو کې د دیموکرات سناتورانو غبرګون راپارولی دی چې د ټرمپ د کډوالۍ د قضیو د بیاکتنې پریکړې باندې یې نیوکه کړې ده او زیاته کړې ده چې د یو کس کړنې باید په ټولو افغانانو باندې اغېز ونه کړي. to take accountability for anything. بنابراین این تصمیم سیاسی باشد. امیدوار هستم که مقامات عدلی و قضایی ایالات متحده آمریکا با اقدامات قانونی در قسمت رفع این چالش‌ها و بازنگری دوسیه‌ها و مسائلی که از جانب حکومت آمریکا تصمیم گرفته شده است آن را توقف بدن تا این مسئله باعث نگرانی با وجود آمدن فضای ناامن میان افغان‌های مقیم ایالات متحده آمریکا نگردد. له بل خوا امریکایي رسنیو د امریکا د ملي ګارد پر برید کې د شکمن رحمان الله لکنوال د لومړۍ محکمې د اورېدنې راپور ورکړ او ویل چې نوموړي د هیواد پر ملي ګارد باندې له ډزو کولو انکار کړی دی خو د واشنګټن محکمې قاضي لکنوال په 4 قضیو کې د تورن په توګه تایید کړ او زیاته کړه چې هغه به د خپل قضیې په اړه د نورو څېړنو پورې په توقیف کې پاتې شي. دا ټول په داس حال کې دي چې د رحمان الله لکنوال لخوا د امریکا د ملي ګارد د 2 غړو د ډزو او د ترهګریزو بریدونو د پلان کولو په تور د 2 نورو افغان اتباعو د نیولو وروسته د ټرمپ ادارې د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات پیل کړي او د دوی د کډوالۍ د قضیو بیاکتنه یې خبره کړې ده. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.